بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ اوس 11 کلاس دی، صحیح دی که نه؟ 11 نمبر. مونږ څه ویلي دي؟ مونږ خلک اوس پراجیکټ ډیزاین کوو که نه؟ په هغه پراجیکټ کې خو به خامخا د سلیب په باره کې خبره کېږي، ډېرې خبرې به یې کېږي، خو د سلیب په باره به یې مونږ خبرې کړي. خو په هغې کې 1 وے سلیب او 2 وے سلیب به راځي، صحیح ده؟ نو هغه مونږ څه کړي دي؟ ډیفرینشیټ کړي وي دي، صحیح ده که نه؟ چې دواړو کې څه فرق دی، صحیح ده؟ نو مونږ وایو که لینت اوور برېډ دا د 2 برابر یا د دې نه صحیح یا ته سیوای، نو دا به زموږ سره صحیح 1 وے سلیب وي. او که دا د 2 نه کمی، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ 2 وے سلیب به ورته وایو. بیا موږ دلته کې دا خبره وکړه چې په دې کې یو مین ری انفورسمنټ دی او یو ډسټریبیوشن دی. نو په دې کې مین ری انفورسمنټ چې دی نو هغه موږ په شارټ سپین باندې پرووایډ کوو، صحیح ده که نه؟ او دغه چې دی دا ډسټریبیوشن چې دی هغه موږ په لانګ سپین باندې څه کوو؟ پرووایډ کوو. او دلته کې څه چل کوو؟ په دواړو طرفونو باندې مونږ مین ری انفورسمنټ چې دی هغه پرووایډ کوو، صحیح ده؟ په دې کې ډسټریبیوشن نشته. ښه 1 وے سلیب از سپورټډ بای ا بیم. اوس به دا ته پته ولګي چې یاره مونږ کم کنسټرکشن کړی دی که نه؟ ستا مخکې چې کم کنسټرکشن شوی دی او هغه زموږ سره 2 وے سلیب کې راغلی که نه؟ زیاتره دغه 2 وے سلیب چې په څلورو دغه باندې، نو په هغې کې مین بار او ډسټریبیوشن بار ته پکې بیا څه حاجت شته؟ صحیح شو که نه؟ دا خبره به کوم ځایونو کې کول دي زیاتر؟ لکه دا یو اگزامپل دی، لکه اوس چجۍ یا برنډۍ په هغې کې، ټیک ده که نه؟ دا 1 وے سلیب چې دی سپورټډ بای ا بیم آن 2 اپوزیټ سایډ، په 2 اپوزیټ سایډونو باندې، لکه دې سر ته لګېدلی یا دې سر یا دې خوا یا دې خوا، نو ځکه دی دغه راځي چې دا چجه او یا برنډه چې دا زموږ سره صحیح. ښه 2 وے سلیب چې دی په سپورټډ په څلورو واړو سایډونو باندې، لکه زموږ دا وګوره. whereas 2 way slab are used in constructive floor of the multi-story building. ٹھیک شو؟ په دې باندې پوه شو که نه؟ دا اگزامپل دی، صحیح. ښه مونږ اوس راشو سره ای ټیپ سافټویر ته به راشو. مونږ د څه خبره کړې ده چې پراجیکټ په دې کې ګولاو نیو ماډل ته به لاړ شو. په نیو ماډل کې به دا څه کوو؟ اوکې به یې کوو. ښه نو مونږ له نمبر آف گریډ لاین ایکس ډایرکشن څونه پکار دي؟ مونږ به وایو چې یاره 8. دلته به راشو دا به څه کوو؟ 8 به یې کوو. ټیک شو که نه؟ 8. اوس زموږ سره څه دی؟ سپیسینګ آف گریډ ان ایکس ډایرکشن 24 دی که نه؟ دلته کې 24 فټ ده. نو زیمه ټیک ده، صحیح ده، چینج کولی هم شم. یا زه د دلته کې کسټم ګریډ خوی شم لکه مخکې چې مونږ کړو چې نه د A نه B او د B نه C چې دی لکه مونږ به څه ته مارک وکړو، مونږ به کومه خبره مارک کړه دلته کې، بیا به یو کار کوو. دلته کې اردینیټ دی نو بیا به مونږ څه ته مارک وکړو؟ سپیسینګ ته مارک وکړو، بیا به چینجز کول. ښه په دې باندې پوه شوې؟ نو اوس مونږ څه کوو؟ اقا 8 او 8 دا خبره خو شوه. اوس به دلته کې راشم نمبر آف سټوري زموږ سره څومره دي؟ زیمه چې نمبر آف سټوري زموږ سره دي 4، ټیک دي. ټیپیکل سټوري هایټ به څومره 12 فوټ پي او باټم سټوري به څومره زموږ سره 3 به کما. یا مونږ خو سم لا لکه دا فاینل پراجیکټ نه دی او یو نیو پراجیکټ ته چې موږ په صرف دا شاته نه کار چې دی دا وکړو. ښه نو دا لامل دي چې ټیک دی. که مونږ وایو چې نه کسټم سټوري، نو بیا مونږ دلته کې راځو مونږ وایو چې یاره دا زموږ سره 0 دی، نو پکار چې دا ته 11 دغه ته 10 دا ته 9 دا دلته به کولی شو. خو نه دا اوس ټیک دی. دلته یې سری کړی دی؟ دا یې سری کړی ریب سلیب. نو مونږ اول په ګریډ اونلی باندې کار کړو که نه؟ نو اوس زمونږ خبره به صحیح په 2 وے سلیب دی. کله چې مونږ دا کلیک کړو دی دلته زمونږ دا پوس کوي، صحیح ده که نه؟ څه ته پوس رانه کوي؟ دلته کې زه راغلی یم دا ما کلیک کړو لکه، صحیح ده؟ نو مونږ ووایو چې ګریډینګ سیټینګ خو مونږ وکړو که نه؟ اوس دلته پکې یوه خبره ده زموږ سره هغه په دې ورجن کې شتي که نه؟ مونږ لیکلی چې ان د اوپن څه شی دی؟ ان د اوپن وینډو کومه وینډو چې اوپن ده انچیک پکې ریب ان پوینټ مارک پکې فکس ده، بیا به اوکې انچیک په څه کې ریب او څه ده په پوینټ مارک وکړم
فکس دا ټیک شو د خبره باندې پوه شو مونږ کنه ها اوس موږ څه چل کوو مونږ لکه دلته کې چل کولای شو ګوره ښه د وجه سټرکچر سیستم به زموږ سره کالم کې به ګوره کنکریټ کالم دی په بیم کې به کنکریټ بیمي بیم وای باندې به کنکریټ بیمي سلیب کې به دا سلیبونی دا ته مونږ دلته هم چینج کولای شو ډیډ لوډ لای لوډ دا ارسه مونږ دلته هم ورکولای شو خو نه دا مونږ هلته کې به ځان نه کوو صحیح ده دا به څه کم سمپل اوکې بھائی او بیا بھائی اوکې په 2 وے سلیب کې بس سټیل زیات راځي په 1 وے کې دا صحیح ده زموږ سره سره راغی 2 وے سلیب مطلب زموږ سره پروجیکټ راغی اوس چې بده کې شاته مونږ کوم ورک کړی دی هغه بس کو ا بدل کې اوس دلته کې زرا شم په دې بیم باندې برایټ لیکو کما په بیم باندې مرایټ لیکو کو دو د کنکریټ بیم اساین کړی دی ٹھیک ده خازو په دې سلیب باندې سلیبونه وتا اساین کړی دی ٹھیک ده کنه او دا زموږ سره سره دا زموږ سره جاینټ دی کالم دی صحیح ده نو بیم او کالم د څه کړی دي خپل باندې راغستې دي نو موږ به ټول مخ کې څه ډیفاین کوو مټیریل موږ به چلو کو چې ایډ نیو مټیریل ته براشو صحیح ده دا به ریبار کو یا دا به کنکریټ تو او دلته کې براشو 3000 دی ٹھیک شه زموږ سره راغی نو بده کې موږ څه هیڅ قسم چینجز نه کو دا موږ سګو اوکې به دا څه ډیفاین شو مټیریل زبر د مټیریل ولم ریبار پر ریبار کې بسره ولم ګریډ اوکې دوه د اسنش دا اس دغه شو ډیفاین شو وس ور پسې زمونږ بیا څه سټیپو فریم سیکشن نو موږ بل کې راشو کنکریټ بیم مو کنو دغه ځکه چې کم سلیکټو دا یو وې دی به موډیفای کو سبې کو موږ وای تا کنکریټ بیم راغسته ده خو موږ بدله سور کو دا به کنکریټ بیم یي خو 18 بای ځکه چې بار بار برزوس کالم ورکوم صحیح شو نو دا به دا چینج کوم کنه ها دلته موډیفای شو کما دا به دشته دا اکسس به موږ څه کوو په بیم کې مومنت اف انرشیا موږ څور کوله 0.35 ته 0.75 صحیح ده کنه دا موږ څور کوله 0.35 ٹھیک شو modify show rebar دا grade 40 دی کنه صحیح شو او دا زمو سره کور دی کنه کور دا کنکریټ بیمو خبره ده سوا اوس دلته کې لیکل کنکریټ کالم الته کې کم اساین شوی دی نو بس لګو کنکریټ کالم دی خو 12 بای 12 دا به چینج کوم دا بس کوم 12 by 12 modify به کوم دا بس کوم اقا 0.35 لزه په چل مو کوم ملټیپلای by 2 نه خبر ها چې تاسو دا ویلیو ده یادې ریبار کې با 40 راولم دا چې 40 کړه نه نو دا ټو بی ډیزاین نه ټو بی چیک ته دي ته خیال کې ښه ټو بی ډیزاین دلته به خیال کې چې کالم مارک شوی دی کنه ده اوکې دې ګار سونه ځخان چې دی راولي نسه زمو سکار نشته ده اوکې سلیب نو سلیب خودل ته کنه نه کنه ور پسې څه ده سلیب سیکشن نو سلیبونه غته ساين شوی دی الریډي modify به کو 6 inch به کو سا 3000 شو دیسری کرے دے مطلب 6 اوکے می دا خبر شي هو اساین کا دا سیکشن اساین کا بیم تا کالم تا او سلیب تا نو موږ بچرته کې راځو سلیکټ کی سلیکټ وز دلته کې ابجیکټ ټایپ ته کنه ها دلته وګوره په پراپرټي کې دا سری کله
فریم سیکشن نو فریم سیکشن ستا کم یو پکار دی کنکریټ کالم سلیکټ کا اے کم چوته اساین شی هغه په حواله سره مو سلیکشن وکړي لکه دې سلیکټ شي دی نه دې موږ څه کړی دی دا موږ سلیکټ وکړو نو اساین دا بیا زما په اساین کې به فریم د زم او چاته به زما سیکشن پراپرټی د زم الریډي به دغه اپلای هم دی بیم ما سلیکټ کړی کالم دی کنه اپلای ال دغه وخوي صحیح ده کنه دلته کې مونږ ګورو کنه دا خو مونږ اسیم الریډي په هغه موډیفای کړی دی سلیب 1 دی کنه 6 انچ وته لیکل کنه دلته ګوره اته چې کله اساین کول کې کنه جیومټری تراشه څه سلیکټ ده ها دا بیم دی کنکریټ بیم وته اساین شی دی نه ته چې کله اساین کول کې دا خبره به یاد ساتي چې دلته کې 1 سټوري نه صحیح چې 1 سټوري نه د دینه ودا زلر کما ډیفارم شیپ ها زه چې اوس په دې باندې کلیک کوم کنه په دې کوس مال د سټیرز د پارسه اوپننګ بکار دی یو ځای به کې اوپننګ بکار دی یا دلته کې زرا اعظم خیر دې ته لوډ کیس وته سکوما ډیزاین کوم صحیح ده د دې نه بعد مونږ راشو ستا لوډ پیټرن ته راشو صحیح ده ډیډ لوډ شه ده او لایو لوډ هم شه ده اس ډی ال ولا نو دلته کې به دا چینج کو کنه سبای کو سپر ډیټ دی کنه 8 وی دی دلته کې 0 ویلیو مونږ دا ای کې ایکس او ای کې وای لا نه چو مونږ باسم باغی ځان په کړه دی الن ساده سینه چې هغه به نه چو هم بلډینګ ډیزاین کو دي څه نه دا به څه کما اوکې به کوم اوس به څه جوړوم کمبینیشن به جوړوم کنه به جوړوم یو ډیفالټ دی نو زه به خپل کمبینیشن جوړ کوم هغه له بزان له سنوم ورکم ما سړي کله دي ځان له سنوم ورکم ام سی بول ورکم صحیح ده کنه او مونږ په دغه کې کله کمبینیشن ټایپ مونږ سړي کله دي دلته اډ مونږ لیکلای دي کیس نیم ولوم سړي کله دي ډیډ لوډ ده نو هغه زموږ سره 1 ډیډ لوډ فیکټر دا هغه سره 1.2 صحیح شو کنه ها مونږ به کو اډ د ډیټ په ځای به سکو لایو به کو او لایو کې بس سور 1.6 بیا به 8 کو اس ډی ال بور کو هغه ته ونه کو 1. د دې د مونږ له بدی باندې ډیزاینینګ کوي ځکه چې دا قدرې وته مونږ حالت کې خول دي اوګي دا مو شو ډیفالټ was the same explode کدا سلیب د اوپننګ د پاره چې زه هر یو ځای څه کولای شم سلیکټ کولای شم ها نو سچل بوګما زه بس لیب هم سلیکشن کوم او د بیمانو هم سلیکشن کوم او خیال مې دلته کې ګوره آل سټوري ته یي صحیح ده کنه نو بیمان او کالمونه دا سلیب او بیمان نو سلیکټ ولاړ شم او سلیکټ کې به ابجیکټ ټایپ ته اورو راشم ځه کالمونه دې سلیکټ کا او بل دې سلیکټ کا کوم ځای کې لیکل دی سلیب دې کې سلیب کوم ځای فلور کنه سلیکټ شو فلور او بیم سلیکټ شو بیم می سلیکټ کړی کالمونه خانو دا ګوره دا فلور به ډی سلیکټ کما کالم با डी सेलेक्ट बीम बस सेलेक्ट कमा और फ्लोर बस सेलेक्ट कमा सेलेक्ट शू वस बचरते की जुम भाई एडिट मेनू थे चरते बस भाई एडिट मेनू की बा एडिट मेश एरिया हाँ कम से किधे वस दल लगी बा चेंज हाँ खबर बल लगी चेंज दल तो गोरा ठीक शो कना एडिट के बमूंगा राशु सता
په ایډیټ شیل کې بس را شو ډیوایډ شیل دلته به دې ته به مونږ مارک وکړو څه ته مونږ مارک وکړو ما ورته څه لیکلی دی کوکي کټ فلور ابجیکټ ا سلیکټډ فریم ابجیکټ کوکي کټ ایټ سلیکټډ لاین ابجیکټ نو اوس دلته کې څه لیکلی دی نو فریم دی اپلای اوکې کا صحیح شوه اوس ته چک کا ها صحیح شو که نه دې زموږ سره څه شو سلیکشن یې کېږي که نه کېږي خو اوس دلته کې دې ته مونږ دا فریم ښوولی دی داسې که نه ټیک ده ښه نس چل به مونږ وکړو دی الرېډي سلیکشن شوی دی سلیکشن دی صحیح شو نو زه اوس په دې ځای باندې کلیک کوم صحیح شو کلیک مې وکړو د دې نه بعد به څه کوم اوپننګ به ورته اساین کړم که نه چې دلته کې زمونږ سټیرز راختې دي په دې ځای کې خو خیال به کوم چې آل سټوري ښه چې د لاندې پورې راکولاو کړي نو چېرته به ځم اساین ته به ځم که نه په اساین کې به اوپننګ ته ځم ښکاره به شي اوس دا خبره د شیل سره تعلق ساتي که نه ځکه چې مونږ هلته هم شیل سیټینګ وکړو او دلته پکې شیل لوډز دي بیا او دا خبره ټول په اوپننګ بیا هم د شیل ده صحیح ده د اوپننګ دا به اپلای کړم دا ځای دې څه کړو اوس دلته کې مونږ راشو دی بل ګوري په 3D ویو کې وګورو چې مونږ سره څه دي اسکیپ یا سلیکشن دی لږ کوم ځای کې مونږ اوپن کړی دا یو دی که نه نشته لیکن صحیح شو نه خدین ښه جي اوس مونږ لاړ شو څه ده شو انټرویو ته لاړم ښه دلته کې ښه بدلېږي ځکه وګوره صحیح شوه په دې ځای کې زموږ سره څه دي سټیز دي فار ایگزامپل مونږ ته دقې ویلي ده ښه جي کوم ځای پورې راورسېدي اوپننګ پورې راورسېدي اوس بیم او کالمونه دا سلیکټ کړه دا ریجیټ کړه سخې کړه اوس سخې کړه څه بیم او کالمونه څه کړه ریجیټ یې کړه 5 ویلیو باندې صحیح ده دا اوس کانسټنټ ویلیو ده صحیح ده دا د دې په مینول کې هم کتی شي ده نو زه به چلو کوم سلیکټ سمې ویلي دي کالم او بیم که نه دواړه سلیکټ شو اساین ته لاړ شم فریم ته به ځم فریم کې به چېرته ځم ان لین اپسیټ ته به راشم دا ویلیو بوله څه کړم rigid zone value की बोला 0.5 और ओके भी apply ठीक شو دا خبره دا مو شو مونږ بوس ته وایو چې دا سلیب سلیکټ کا او په دې باندې هغه لوډونه یونیفارم بوس اپلای کوی لوډونه بوس ور اچو کنه نو آل سټوري د خیال کوا او سلیب سلیکټ اوس په دې کې دې سلیب نه سلیکټ کیږي اسکیپ کا سلیکټبل آرشم آبجیکٹ ټایپ ته بل آرشم یا سلیکټ کې په پراپرټی ته لاړ شم او سلیب به تیر راوالم سلیب ون دی کنه ټول سلیکټ شو اساین به کوم بیس شي شیل لوډ به بنا چوما یونیفارم به بنا راځو ډیټ ډیټ خو جو خپل لګنه لایو بسونو راځم 40 پر تر ټیمه ښه دا ګوره لایو لوډ ښه پریویس سلیکشن به سلیکټ کړم ښه
پریویس سلیکشن وکم نو الو بده اپلای کیږي خیال کوه چې په بره باندې لوډونه چې دی هغه به کمیږي که سیوا کیږي په لاندني فلور باندې به لوډ سیوایي که په برانو باندې په لاندنو باندې به سیوایي ښه نو ته بیا د بره نه لوډونه کم که چې ستا سټیل زیات لاندې دی سټیل زیات نه راوځي لکه مطلب مونږ 35 ور واچو که نه نو په کار چې دا ټاپ فلور خو 30 یا لاندې مونږ 35 ځان له لږې لږې ویډیوګانې ورته کمو صحیح ده که نه اس ډي ال دا ورته وشو اوس څه خبره ده assign mesh یعنی هم دغه previous selection وکړه څه وکړه assign به کوو د څه شی mesh ووایو assign به کوو ته کوم ځای کې دی فلور اټو mesh که نه دلته موږ راغلو دې ته موږ نښه کړې وه ما څه لیکلی دغه ځای کې 36 by 36 صحیح دی اپلای کا صحیح شوه او که نه بس مطلب یې دغه شو اوس څه شی دی اوس دا جاینټونه مضبوط کا نو جاینټونه به څنګه مضبوط ومه سلیکټ کوم به نه چې سلیکټ کړی مې نه نو خو کار به نه کوي صحیح دی که نه نو زه به راشم پراپرټي کې به فریم سیکشن به راولم پکې کالم به ترې راولم سلیکټ شو کالم څه به ورته اساین کم جاینټ په جاینټ کې به ریسټرین په ریسټرین کې به فکس کمې فکس دیم خو فکس کوي کمې ٹھیک شو اوس څه خبره شوه صحیح شوه دلته کې زموږ سره یونټ څه شی سره شاید دا به هلته کې بدلېږي مونږ وایو به د بیمانو باندې دیوالونه به وي په بیمانو به صحیح خو دلته کې مسله راځي اوس دی به اوس په ټولو بیمانو دیوالونه اچوي دا ما هسې پکې ځان ایکسټرا یوه خبره کړې ده ښه لکه ټول خو نه وي بند که نه کوم باندې چې دیوالونه وي هغه به دې سلیکټ کړي کوم چې دیوالونه وي پوه شوې نو مونږ د هغې دپاره دې سلیکشن کوو که نه چې دلته کې دا مونږ له راکړی دی دا ډسپلی اپشن صحیح ده مونږ وایو پریزنټ ان ویو کې دې څه څه نه ښکاري څه څه دې پکې نه ښکاري فلور دې پکې نه ښکاري بیمان نه بیمان به ښکاري کالمونه دې پکې نه ښکاري که نه صحیح ده اوپننګ دې پکې نه ښکاري شل لوډونه دا یو دې پکې نه ښکاري براس دې پکې نه ښکاري دا دې نه ښکاري څه دې ښکاري صرف نه اپلای کړه وګورو ورته لاندې ٹھیک شو که نه آل سټوري دی assign shall no frame load distributed کنه نو دلته کې کیپ کې دی نو هم 0.9 وایو 0.9 دغه ځای کې څه دی او کم یو لوډو SDL مې 0.9 واغست اپلای کا اوکې مونږ وایو دغه ځای کې به دیوال نه خېږي په سینټر مینډر کې به دیوال نه دا مونږ ځان له فرض کړی دي زه اوس څه یم څه چې په دې کې وایي ټول صحیح بس ټول ښکاري دا مونږ د خپلې اسانۍ لپاره چې مونږ ته مسله جوړه نه شي ټیک شو که نه لوډونه اپلای شو اخرنۍ خبره ده اوس ښه دا ماډل چیک کا چې څه مسله خو پکې نشته ماډل چیک کا نو چیک کوي هم به څه کې ټولو ته نښې ونه کړمه سوي model has been checked no warning message were generated مطلب دا چې تاسو چل کوه
خپل انالیسس سٹارټ کړه ستا ماډل بالکل سره ټیک دی نو دا سٹارټ کېدو نه مخکې به یې څه کړم سیو به یې کړم خو زه به یې سټارټ وم نه صحیح ده ولې به یې نه سټارټ وم ډېر زیات ټایم باندې حاجي ده دا به زه په ډیسکټاپ باندې نن ساعت سیو کړم ځکه زموږ سره هغه دغه چې دی رایټ دا به شي ای ټیپ کلاس 9 tab 5 ها څنګه سره کوي چې سیم د زما خپل دی